سلامونه او ښې چارې. د افغانستان ځینو پیژندل شویو ورزشکارانو د روژې په مناسبت او تر هغه مخکې د کرونا ویروس په خاطر له بېوزلو سره د مرستو رسولو پروګرام پیل کړی دی. یو له دغو پیژندل شویو څیرو احمد ولي هوتک دی، د افغانستان د رزمي لوبو وتلی لوبغاړی. له ښاغلي هوتک سره د مرستو رسولو په پروګرام او همدارنګه د هغه په ورزشي فعالیتونو مرکه کوو. هوتک صاحب سلامونه او ښې چارې، مننه چې په دې وخت کې مرکې ته حاضر شوئ. ډېره مننه. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته مننه. خوشحاله اوسئ. کوم ودان. مننه. لومړی دا راته وایي چې د مرستو رسولو پروګرام مو څنګه پیل که او اوس څنګه روان دی؟ هر افغان فکر کوم په ټولو افغانانو حق لري چې د هغه په خوشحالۍ کې د هغوی په سختو حالاتو کې د هغوی لاسنیوی وکړو. نو په سر کې بل شکه چې موږ په افغانستان کې بېوزله خلک ډېر زیات لرو. کله چې کرونا موضوع افغانستان کې هم جدي سو، قرنطین سو، نو بل شکه چې داسې کورنۍ لرو چې هغو 10 نفرو کې 1 نفر روزګار یا کار کوي او نو ټولې خوري استفاده ورنه کوي. نو کله چې هغه هم قرنطین سي، بل شکه چې په هغو کورنیو سخت حالات راځي. نو ما د دې لپاره چې څه په وس ډول هغه مو دوی سره مرسته وکړله او دا یو ذهنیت مې ټولو تجارانو ته، هغه نورو لوبغاړو ته، ټولو هیوادوالو ته ورکړ چې راځئ د هغوی هم لاسنیوی وکړو او هغوی هم تنها پرېنږدو. مننه. دې کې به شک نه لرو داسې کورنۍ شته چې مرستې ته اړتیا لري او داسې نورې کورنۍ شته چې هغوی کولی شي چې ورسره مرسته وکړي. شمېر مو نیولی له څومره خلکو سره مو په دغه پروګرام کې چې د قرنطین له وخته پیل شوی او روژه کې هم روان دی چې تاسو ویل، څومره کسانو سره مرسته کړې ده؟ د خاص شمېر تر اوسه ماته نه ده معلوم، ولې په راتلونکي کې زه د پارلمان له یو غړي سره بلقیس روشن سره مې دا لړۍ یو ځای کړله. نو په دې انشاءالله مطمئن یم چې سلګونو نه هم حساب به ډېر سي، یعنې تر زرګونو کورنیو به ورسېږي چې هغو سره به موږ په روژه کې په دې حالاتو کې مرسته وکړو. ځینو شتمنو تجارانو به هم تاسو سره مرسته کړې وي. څه فکر کوئ هغوی به نور هم تشویق شي چې دغسې یو کار وکړي که څنګه؟ هغوی تقریبا تر اوسه خو دغه موږ په شخصي هغه ما کوو، خو دا کله چې د محترم وکیل سره یو ځای شوم نو فایل دې خپل له ځانه وکړ چې د 2 میاشتو معاش یې دغه غریبانو ته جلا ورته وټاکه، یعنې 2 میاشتې معاش تقریبا 4 لکه افغانۍ کېږي، چې دا یې هم زموږ په دغه اکاونټ کې کېښودلې چې له دونه موږ کولی شو د دغه غریبو کورنیو سره مرسته وکړو. کور مو ودان. اوس به راشو ورزشي فعالیتونو ته. په دې روژه کې او هم تر هغه مخکې چې کله د کرونا په خاطر قرنطین اعلان شوی، خپل تمرینونه څنګه مخ ته وړئ؟ په قرنطین کې بل شکه تمرین مې مخ ته وړه، ځکه لکه څنګه چې ډاکټران توصیه کوي چې وجود مو پیاوړی وساتئ تر هغو د کرونا په مخنیوي لپاره مقاومت هم باید ډېر وسي. نور ما په منځ ته نږدې غره مو چې په غره کې هم ما تمرین کوه او هغه کوم آزاد حرکتونه وو چې هغه کور کې مې هم کول او دې کې مې هم پیام دوستانو ته، افغانانو ته وړاندې کوو چې راځئ ورزش وکړئ تر هغو مو وجود پیاوړی واوسي او د کرونا لپاره هم ښه ده وجود په بل شکه ورزش په بل شکه چې صحت ته ډېره فایده کوي. دا چې کلب ته نه ځئ او جیم ته هم نشئ تللی د قرنطین په خاطر، فکر کوئ چې په کور کې به سمه آمادګي ولرئ، آمادګي به مو جسمي لوړه وساتئ؟ تقریبا هغه خپل جسمي آمادګي لوړه ساتو، ولې تر دغې کچې نسو کولی چې موږ په کور کې تمرین وکړو او موږ لاړ شو بهرنی فایټ وکړو، ځکه بیا هغه ډېر زیات سخت دی. د هغې لپاره نو تقریبا موږ باید 2 میاشتې 3 میاشتې داسې قرنطین وکړو چې زموږ باید ښه ټرینرانې او ښه مجهز کلبونه یې، آزاده فضا یې، جیم وي، نو بیا هلته موږ کولی شو آمادګي ونیسو، بل هغه نه موږ فایټ کولی شو. نو د کور په آمادګۍ سره فقط د آزاد حرکت دی، د ورزش لپاره دی، نور داسې خاص فایده هغه ته نه کوي. یعنې خلکو ته هم همدغسې توصیه کوئ چې آزاد حرکات وکړي، سپک ورزش وکړي، ډېر دروند ورزش به ممکن نه وي په روژه کې که څنګه؟ په روژه کې بل شکه دروند ورزش هم نه کېږي. ما پیام همیشه دا ده ټول دوستانو ته چې که عادتونه پوښتیاوې لرئ نو 1.5 ساعت الا 40 دقیقې دا که ورزش ته ځانګړی کړي، ورزش وکړي. نور د کرونا نه مخکې هم ما دا بار ویلې، ولې په کرونا کې هم عادتي ضروري ده تر هغو چې وجود پیاوړی اوسي، نور کرونا تاثیرات په هغه انسان باندې کم وي او کله چې دوی کور کې قرنطین وي نو دا ورزش
یو سرګرمي یو ساتیري هم دوی ته جوړېدی شي. د راتلونکي سیالۍ په اړه مو راته ووایي، البته چې یو وار دغه وضعیت ښه شي له چا سره به مسابقه کوئ، داسې فکر لرئ؟ ما 18 د اپریل مې فایټ نایټ دي چې ډېر مشهوره او غټ سازمان ده په اسیا کې ټول پېژني. نو په دې سازمان کې په 18 د اپریل ما خپل قرارداد امضا کړی و چې ما فایټ کړو، ولې بدبختانه کرونا له وجې هغه پاتې شو، وروسته وځنډېده. نو راتلونکي کې بیا هم دا سازمان وخت ټاکي په کومه نیټه باندې او بیا به ما له چا سره فایټ اچوي، نو بیا هغه سازمان پورې تړاو لري چې ما به چا سره فایټ اچوي. ولې زه آماده یم، زه بیا هم چې انشاءالله د کرونا خلاصه شي نو زه بیا به انشاءالله فایټ وکړم او فایټ به بیا هم لیدونکو او اوریدونکو به ستاسو مسابقې په اړه باندې پوهیږي، خو په لنډه توګه که راته دغه خپله کارنامه لنډ که راته ووایې. تقریبا په 21 سیالیو کې مې ګډون کړی ده چې په دې کې خوشبختانه به ووایم چې 100 سیالۍ ګټلې دي او یوه سیالۍ ما له لاسه. مننه احمد ولي هوتک چې له موږ سره مو خبرې وکړې. کور مو ودان. هیله کوم خوشحاله اوسئ. ژوندي اوسئ. د تاسو درنو لیدونکو دې هم کور ودان وي چې تر پایه راسره وئ.